کله چې د افغان حکومت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وویل چې ترکیه کې د افغان او پاکستانی پلاو ترمنځ دریم پړاو خبرې د پاکستان نامعقوله غوښتنو او ناسم چلند پر اساس ناکامي شوي او زیاته کړې ده چې افغان پلاوی په دغه دوه ورځني مذاکراتو کې په پوره ژمنتیا او هیلهمندۍ سره ګډون کړی وو. ننګرهار کې سیاسي شنونکی او فعال خانزاده افغان وایي ترکیه کې د افغان پلاوی دریځ د ټول افغان ولس دریځ دی او په خبرې پاکستان دی په خپل سیاست لسره کتنه وکړي او ناکامي تجربې دی بیان تکراروي. موږ د جنگ کار شوی یاستو، موږ جنگ نه کوو، موږ سوله غواړو، موږ د سولې تږي یاستو، موږ د سولې ارمانجن یاستو. زه هیله کوم د پاکستان حکومت نه چې خپل سیاست باندې تجدید نظر وکړي، هغه نامشروع غوښتنې نه تیر شي چې هغه د افغانستان د حکومت په وس کې نه وي او هغه په افغانانو پورې اړه نه لري، هغه افغانان نشي کولی. افغان وایي په مذاکراتو کې باید متقابل احترام او ژمنتیا موجود وي چې په خبرې پاکستانی پلاوی دغه څه نه درلودل. بر علاوه د دې چې هر امکانات موږ سره شته، موږ جنگ نه غواړو، جنگ زموږ په خیر نه ده، جنگ د ګاونډي په خیر نه ده، جنگ د نور همسایګانو په خیر نه ده. خو که کله جنگ په موږ تحمیلیږي، موږ دغه 40 میلیونه خلک او د افغانستان 20 کلن اردو ټول دې ته حاضر ده چې دغه بیرغ لاندې د دغه حکومت د قومندې لاندې خپل تمامیت ارزینه دفاع وکړي، خپل د حیا او عزت نه ساتنه وکړي. ننګرهار اوسیدونکو سباون بیا د افغان امنیتي ځواکونو او خاورې څخه د دفاع خبره کوي او په خبرې د افغانستان ټول ولس پوز دی او په پوره میړانه به د خپل نظام او خاورې ساتنه کوي. موږ د خپل نظام ملاتړ یو او زموږ نظام 4 لکه نه 40 میلیونه وګړي دا اردو ده او موږ د خپل نظام ملاتړ کوو. که څوک زموږ په خاوره تیری کوي، موږ به په کلکه ځواب ورکړو. د اسلامي امارت ویان د غراز په یو آنلاین خبري ناسته کې ویلي په پاکستان کې ځینو پوځي کړیو ته په افغانستان کې مرکزی او قوي حکومت، امنیت، پرمختګ او سول او ثبات د منلو نه دی او په خبرې افغان حکومت پوهیږي چې د دې خاصې ډلې د افغان ضد پالیسیو سره د پاکستان ولس، سیاسي ګوندونه او علما هم موافق نه دي.